دکتر انوارالحق جبارخیل در این اواخر با گفتگوهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی بیشتر معروف شده بود. اینجا محلی است که به گفته گواهان رویداد و مسئولین امنیتی شهرک سید جمال الدین در ناحیه 22 شهر کابل، دکتر انوارالحق جبارخیل به روز دوشنبه ساعت 4 صبح به ضرب گلوله و چاقو به قتل رسید. ما چې کله ول د سړی موټر کې په یو بغل داسې پروت پاسه وینې لړلی و دا ورمېږ دغلته په چاقو وهلی و حلال کړی و. دو لیدلی وه چې دلته یو سړی په موټر کې ویده ده، داسې هم نه ویل چې مړ ده، ویده ده دی. هغه موږ راغلو چې سړی وکته، سړی مړ و، چا وژلی و. همزمان با این سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید بررسی ها در این باره آغاز شده‌اند. د کورنیو چارو وزارت د هدایت مطابق د کابل امنیه قماندانۍ په دې لټه کې ده ترڅو په دغه جرم کې چې د کومه پیښه جنایي اړخ لري مجرمین ونیسي، پیدا یې کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پیکر انوارالحق جبارخیل امروز در کابل به خاک سپرده شد، اما خانواده‌اش اجازه پوشش از آن را به رسانه‌ها ندادند.